زه هغه نظام په ملک کې غواړم. ابن عباس دعوا وکړه په امیر المؤمنین عمر فاروق باندې، په عدالت کې دعوا دایر کړه. نن عدالت کې دعوا ستا ملک دا گلبار کالونی دا، فقیر آباد کالونی دا، دیکھے هم شیش محلون ډیر دي، تانم کمایا ودا د دې علاقې او چابړي والا واسطه وي د فقیر آباد تاڼې ته چې دې علاقه کې دی یو بلډینګ والا باندې داوا وکړي چې دې بلډینګ والا زه وهلی ما یا رانه ساغستی دي یا څه. ته د خپلې منډې ګوره په تاڼه کې چې تاڼېدارې درکړي خواشي میچ پیچ سړی په خان دې داوا وبکي او که خان لاړو د غریب شکایت یې وکړ چې اسپایان ورپسې راشي او دا غریب بیا په لاره په کوم رنګ روان کړي. اسپایانو ته مې خدای پیژندلی یې چې دا خدای درته ښه ورځ نه ښیي که نه خدای پیژندلی یې روان کړی په کوم رنګ. او خان باندې چې دغه کور له جی څه چل دی جی تاڼه خبره ورسره نشي کولی. دا څه ملک دی، دا څه وطن دی. کچرول ورشه مجسټریټ سره لږ چې غواړي هغه عدالت ته د سمن پترو باندې نه را چالانوي، لږ چې غواړي بیا څنګه راوستی شي کچرو ته د بوجۍ زویانو زه دې څنګه راوستم، چا نشي راوستی نو زه دې ولې راوستم. دا ملک دی، دا وطن دی. دعوا یې وکړه وی زما د کور پرناله غورځولې ده عمر فاروق. قاضی ابو عبیدہ سمن جاری کو پا امیر المومنین پسے چا عدالت تا پیش چرتا پیشا عدالت تا پیش امیر المومنین دا قاضی ابو عبیدہ عدالت کے پیش دا سے والا ورطال یا امیر المومنین تام بعد دعوی کرے دا ابن عباس چی دا زما دا کور پرنالا غرزولے دا دے جوابو کا کنی عدالت ستا خلاف کاروائی کئی. امیر المومنین تا وئی اس پا ایمان ہوئی چی زد پاکستان قاضی مو زیاولک ما تا پیش زبت سوئے ما نا تاسو رشتیا ہوئی زمونگ دا عادت چی سنگا شوئے دیکن زبت سوئے ما زبت سوئے ما زیاولک تا چی عدالت ستا خلاف کاروائی من خدا سے بقار اختیو کنا چی دیری للار شم جس پیرا مڑی جرد شیخ میخ مڑی نو آمنا رسول بی دعا کوئی گرمی دا او چه غوڑی او سربی خلوانه سخوندر کل آیات کرسی باندی لوٹے دمو سپیگ موتے کل سورت یاسین شروع کل پکیدہ شیخان آوازو کی نا صفا کئی او کئی الکا سپونا اشماری گیرہ دے کل شخ غلے اترے گا کور دے وران شکر کور دے دمیردین جماعت شخ غلے اترے گا کل نہ کئی اتکئی الکا تہاو اتپکی دا کم زینرال دا نمبر جوڑی چه دا خان پا جنازہ کے مام آواز اکڑا واللہ که دا غریب جنازہ کے نہ ہوا تا آواز واری تا خو بکڑی دا غریب جنازہ نہ تا پکی نہیں دا سے با پکی منڈی را منڈی سپونا سب کئی آو گئو چنگا آو پہلیم ماوے لکا دا سدے دم کردے سپیگ موتا چوارا چھے ویجی دا پایات کرسی میں لوٹے دم مالوارا زماد د خدای په ذات باندې قسم وی چاچ په دنیا کې د خدای او د محمد رسول الله سره او د قران کریم سره یارانه نه وکړي دا خو لوټي دي چې قران ورته په قبر کې په سر کې دی والله که خدای پریګ دی دا خبره جناب رسول الله تعالی وی چه حبیب پخپل ذات میں دی قسم ہوئی چاچی پا دنیا کی تنئی من لے چی پا قیامت کی تشپارسو کمنو نبے پریدما پیغمبر چی شپارسو اس کو مونگ غٹ مڑی لا غٹ مولا را وارو کنا غٹ مانا جو سمردا سی دودری گز اپلنی چی دا دودری گز اپلنی ما وی چې غټ مولای جنازو کې غټ دوزخ لبزي دا واور
دا خوار مولای چې جنازه وکړي قربانه دوام دړنه کوي کنه کوي دړنه کوي او چې دا جوړ کړي سنگار کړي راولي کنه او دا سه خلکو ته خیر اخینه الله دعا دړنه نه انما الاعمال بالنیات چې ما وې د تمام اعمال مدار چې دغه په نیت باندې څنګه دي چې نیتی هغه څه به خیر او شر ستا په اعمالو باندې مرتب کیږي نو زما عزیزانو خبرې ډېرې دي ګرمي ده ډېره خبرې ډېرې دي جمعیت العلماء اسلام نیت دا ده ایمان دا ده پروګرام دا ده چې ترغب په آرام په دې ملک نه کینو چې تر څو پورې د پاکستان قانون بدل کړي بیا عزیزانو یو ډله ده جماعت اسلامی ورته وایي په موږ به اعتراض کولو چې وګورئ فضل الرحمن بېنظیر سره ملاقات اسلام په خطر کې نو ما ورته وی چې هغه ورځ پروفیسر غفور په کومه خوشاله کې ملاقات بېنظیر سره وکړو د اسلام ټیکدارانو پروفیسر غفور په کومه خوشاله کې په سهاله ریسټ هاوس کې 2 میاشتې زم د مفتی محمود سراوم د قومي اتحاد په وخت کې مونږ سره خزم وی په سهاله ریسټ هاوس کې میا توفیل ستاسو امیر ما سره په یو تالی 2 میاشتې خزو سره روټای خوړل بیا تا خوې چې پیپل پارټي والا سوشلیزم دی کنه ویل به کنه نن ور سره اتحاد ولې کې اوس بیان ور کوي چې د ملک مونږ وایو د ملک سربراه خزه نشي کېده وروره ک بېنظیر هم غټله خدای راستی کې پرېدم نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام ہر باطل کرے درد سر خزا درد سر خزا به سربراه مملکت نه پرېد ته پوه شې په خبره باندې ویلې مرګرتیا ور سره ولي کوي مرګرتیا مونږ له چل راځي مشترک ہندوستان کے د دیوبند غوندې علما به چرته پیدا شي اگر چې ضیاء الله کا غم خسیان کړ ظالم پیټ پاړو دے دار قسم مار اجازه ور سره شته هر قسم اټو پلندې مارني اغیلم چې وګوري سر کی دولا کادرې لکه ته په ایمان وای چې زب درې میله مزل به مونږه په طالبګری زمانہ کې په 1 روپیا اسقاط پسې کولو یا تانه به راکړي یا باز حرامي به دوانه به راکړي کنه نو چې مونږه درې میله مزل دا خون بابا دیره ته په دریو نه دوانه اسقاط پسې کړي او مال محراب له 2 لک او 15 لک روپیا راشي مړه خدای پرسته چې په محراب کې د اسلام نه توبه او باسم دا ګران کار دی عزیزانو ارس تټینګې دا آسان دي او دې تټینګې دا ګران دي دا ګوتې لګې د سې کوي ټولو کوي ټول اوګې دې تټینګې دا ارس تټینګې دا آسان او دې تټینګې دا چې دې تټینګ شوي ایمان باوړې ستاسو دوا ده د 67 نه مدرسه کې مدرس ما بجلیګر کې امام وغیرہ پاغي گزاره کوله 67 نم تجارت شروع کړ 2-3 تجارت کو شپږ 8000 روپۍ میاش کو رمضان ته جوړ کړي توکړي برید ګرځو چې چا تم خوخي لشل کنځلې ورته کو پروا نه لرم جنازې له کلار شم چې سړی آرامي نیت نه تاړم ته پوه شئ چې زاورک شخونه دی ورانه شبخي دی اسم په قبر आवाज شو ټول وای چې دار خسړې دی مال ووري تاسو دا قبر اوس بیا پرانی زئی کده په سلور بول نو زما په دا مخ په سلور بول دی په قبر په دې رسم قل ادا کی جا رہی ہے رسم قلون نه کی ایمان او عزم به پیدا کړي د قران د پاره به قربانای کې او قربانی دی وخت کې د قران لوی ادا ده چې د دې ملک قانون بدل شي ملک قانون بدل نو عزیزانو مونږ تبایو مونږ غرق په خدای قسم کنه په منبرانو راټینګ شو
نه په اسمبلو راټینګ شو. راټینګېږو به په دې چې د ملک قانون قرآن. تاسو وګورئ د سعودي عرب قانون قرآن دی. کم قسم انقلابات ورته جوړ شو الله پاک ټل کی. غل نلاس غوسی، زناکار سنگساری، شرابی په درو وای. د پاکستان شریف قدم چې ورغت شوه دی دوی اوس چرس وروړل شروع کړي، هیروین وروړل شروع کړي. پاکستانیانو هیروین تجارت کې عرب پتیان شو. د ضیاء حکومت په خبر ګړوند شي، په خبر گو کې نه چې لاس تپه او نظر دی نه لګي. دومره خو کا کنه چې پرون یو سړی د لوګي مړ کېدو نن دا په 85 लाख रुपए بنگله په اسلام آباد کې څنګه واغستا او دا په 75 लाख یونیورسيټي کې څنګه واغستا او دا 18 लाख रुपए په بینز کې څنګه ګرځي. دا تحقیق وکړه. دانن په یو کور راشي چې درته وخم 1.5 کروڑ روپے لګېدلی، 1.5 کروڑ روپے په یو کور. د غلو په ټټای باندې راشي چې درته وخم 1.5 लाख روپے لګېدلی. الکه استاد اكونه د سرو زرو ده چې د لداسې خټټای جوړه چې لاندې نم شیشې چې دا تحمورای دي ښکار. په دې ټټای کې بدر نه کلمې پرې کو. تاسو پوه شئ دا تاسو خو مو کا کنه انکوائری شروع ہے، انکوائری شروع ہے، انکوائری شروع ہے. چونکه انکوائری کوي چونکه انکوائری کوي چې کور ته ورشي داغه خېټه ومږي راومږي مولا له چا پټکې وړو ول زما در سره څه کیس ته دا پټکې په سر کې ډېر خله ابل ته چې پته ولګي داغه وا ور واسطه چې کیس سٹارټ شو ورته استاد دا پټکې خو ډېر خوان کوي ول بچیا خبر نه ول نه هله پټکې خو واو خو انکوائری والا چې ورشي وا ورته ملاو شي پټکې وخوري. انکوائری څوک ستا پدے فورڈ روڈ باندھے اے جی آفس تے اکاؤنٹنٹ جرنل کروڑوں روپے سالانہ خرچ دے پدے دفتر. پہ اخبار کم چرتا ولی دے چے اے جی آفس والا چرتا دا پاکستان غل راٹنگ کرے دے ٹیکادار یا ایکسین یا سپرنٹینڈنٹ انجینئر یا چیف انجینئر یا ایس ڈی او چرتا ولی دے اخبار کی. ہاں ما درته خدایم خوار نه کا لګ عقل پیدا. اوس بیا ورته ناستې الیکشن ته چې خدای کله به شروع کیږي چې بیا پکې ګرځي راګرځي ان شاء الله نه به شروع کیږي او خدای به نه کوي. دا ارمان به مونږ کیږي. سرکاري مسلم لیگ ورته په تاکونو کې ناست ځکه مسلم لیگ خو د اسلام ټیکاداران دي کنه. دا پاکستان خو ابتدا کې مسلم لیگ سره اوس مسلم لیگ سره دی. نو کته خوشحالي دا ټوله ډلې پتو پولې بس ورمرګري شي کنه. خبره پوهیږي دا جنا سے مسلم لیگ کو دا پلانی سے مسلم لیگ کو دا پگاڑا مسلم لیگ دے او دا خیر الدین مسلم لیگ دے او دا گلبدین مسلم لیگ دے او دا کنه جی نو که خیر ٹھیک نہ کنه مونږ سکا ما یو سړی پرون وې ضروره خبره وره زمون خو چټه جاری ده. تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج. ستا چې کور روان شي زما کور آباد شي، تا کې مړی وشي جامو کپړه مراشي جوړه مراشي سلويخت ورځې مې کور ته فاتحه مرا روانه چټنی ور سره ای پیاز ور سره ای ځکه چې د مړی بیا خپل پیکای ها جی زما غالنګ شي په سلويخت مې جوړه هغه مړی لا خخ نه چې بل مړی وشي بل خخ نه چې بل شي بل خخ نه تبه غټي زبه سټم کله به د سرسای شکل کې راکې کله به د قربانای د سرمنی په شکل کې راکې کله به د مړی په شکل کې راکې زمون خو چټه جاری ده کنه جی غم ستاد خانه خرابه. نو عزیزان و عرضداو چې قاضی ابو عبیده امیر المؤمنین ته وي چې جواب وکړي عدالت ستا خلاف کاروایی کوي. هغه ویلي دې پرناله د مسجد نبوي د دیوال باندې اوبر اتلې نو دیوال خرابول ځکه ما وغورځوله. ابن عباس ورته وی چې دا پرناله چې مال غولا نو دا
رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم می لګولې و. داغه د حکم لګولې هغه ته د مسجد نبوي دیوال نو معلوم چې تا وغورځوله. قاضي ابو عبیده ورته خبر یو د ما امیر المؤمنین فورا جواب کوا. ورته جی جواب ادا ده چې دا پرناله رسول الله په حکم لګېدلې و. اوس به زه ورته کینم زما په وګو دې سور شي او دا پرناله دې بیا په خپل ځای ولګي. دا امیر المؤمنین، دا قاضي ابو عبیده، دا ابن عباس، دا وکونکې مونږ د ملک عدالتونه داسې غواړو. نن د ملک عدالتونو کې هغه مردار مخي چې ولاړی پلانې وغیرہ او وغیرہ ردیم چې څه وغیرہ نه ورکړي والله کا आवाज درته دا وغیرہ. نو زما عزیزانو جمعیت العلماء اسلام د فقیرانو د ملنګانو ډله ده. په خدای قسم کنه بینک بیلنس لرو نه پیسې لرو نه فند لرو، وقتی طور چې څه پیښ شي چندې کو یو بل نه خیرات غواړو او جلسې په کو جلوس په کو، دغه زمونږه سرمایه ده، نور څه نه لرو. او الله دې لریم د سیوږي کماړه شو والله العظیم کوم نه دا چغه واله شي کزه ما بداسي ګوګشتو आवाज سدي نو ولې بل څوک به کوي. نو دا ماړه خلق دا کسی نشي کولای. نو جمعیت العلماء اسلام دعا ارزمی دي درته. یو خدا چې دا جنډه تاسو وګورئ، دا هغه جنډه ده چې د دې ایجاد او انتخاب جناب محمد رسول الله. نور جنډه وګورئ یا د امریکای نقل ده یا د برتانیې نقل ده یا د روس نقل ده یا د هندستان نقل ده. دا خالصه د پیغمبر جنډه ده. تبرک د پاره په کورونو لګوي، ٹھیک شو؟ تبرک د پاره ولګو. کلام دی اره بلای خدغه شی پاس پزان لګوا کې دې شي نجات درته واده ته صلاح. دوه مرز مداو چې نیت داو کوي، نیت چې یا الله زمونږ هر دور دود او هر منډه ترړه چې دا په دې ملک کې با خدای د دې جنډې لاندې د ملک د قانون بدلولو د پاره چې هغه ورځې خدای مونږ ته وخی په پاکستان کې چې د پاکستان قانون قرآن شي او انصاف راشي، سستا انصاف. صدر صاحب چې جړل نو سستا انصاف ټکي هم کړي. نو هغه ورځې نیولې ده چې دا ریړو کې چې سبزیانې خرڅوي یا فروټ خرڅوي، دا پولیس په مخه کړي. هلکه ولې وایي سړکونه یې بند کړي دي. نو ما ورته ویلې چې که دا ټول ملک د ښځو بند کړی هغې ته غږ هم نه کوئ، او دا غریبان چې روټۍ ګټي دي سړک بند کړی. بیا په کوواټ کې یو ټیپری غوندې وزیرو د هغه واده و، نو هغې له شاهان روانو، نو کوواټ روډ ورته صفا کېدو چې هله دا ګاډي لرې کوي شاهان تېرېږي چې په دې ګاډو سترګې ونه لګي. نو مال په خبر ګوړانده شي د دې غریبانو او ګاډو والاو په ووټ تاسو وزیران شوي. نن هغه ګاډي شاهان روټۍ ته ځي او غریبان د روټۍ هم نه ګټي چې بېګاله نه هره شپه تېره. په دې چوک یادګار کې د هلکان دي غریبان دنداسې خرڅوي یاران او ونیسي نو مرګ له یې ووایي لار دی وایي بند کړی، ځکه چې چوک یادګار کې دا اړه تورې سمې نشي تېرېدی. دا ستا ملک، دا د ملک قانون دی. که تاسو کې ایمان او غیرتي ریړې او هر څه لرې کوي د دې متبادل دي ته د روټۍ بندوبست خو کوي که نو عزیزانو دا یو دردېدلو چې ما ستاسو مخکې وي نه دروغ وایم او نه منافق یم. که زما په زړه کې به هم د اقتدار هوس وي چې زه د پاکستان وزیر شم نو زما په اومې پیړۍ د نالتي یا د منبر شم زما په اومې پیړۍ د نالتي. دومره زه ډېر کم عقل غوندې سړی یم خو دومره عقل راکې شته چې د نن نه مې په سبا نظر لګي. منبران مې شرمېدلي ولیده نو چې کوم شی پرتګیستلی وګورې ته به پرتګو باسې په ایمانې وایې. تاسو چې د ضیاءالحق د سوري لاندې منبران شئ وزیران مې هم شرمېدلي ولیده والله چې زه وزیر وی او ریټایر شوی وی یا داسې علت راکړی وی په دا رستو طرف نو که زما دا 2 غنټې تقریر تاسو اورېدلی به مې نو زه داسې قمقل نه درد مې یو دی پړکې
او هغه د پاره راته واحده ډله جمعیت العلماء اسلام ښکاری چې دې ډله کې ټولګي دي، نهر دي، غریبان. قیصر روم تپوسو کو د ابو سفیان نه چې په مکه کې پیغمبر چې دی دا څنګه سړی دی؟ ویل داسې دی داسې دی. ویل ډله څوک دي؟ ویل ډله ټول د خدای وږي تږي او نهر او غریبان. قیصر روم وویل چې په خدای مې دې قسمي د پیغمبرای لوی دلیل دا دی چې ډله د غریبانو ده، غریبان یې ملګري دي. که زه په مکه کې وې د چې په کوم اوبو خپې وینځلې ما به هغه اوبه په سترګو کې اچول. نو د جمعیت د مقبولیت لوی علامه چې ده هغه دا ده چې ټول غریبان، طالبان، خواران، مزدوران دا یې ملګري. که دا غریبان مونږ نه چېرته ولاړ شي چایو مایو پسې تلي شنو تورو پسې، ځکه مونږ خو ځان له یو ملا له دوه وظیفې راغلې وې نو یو غریب راغی ملا صاحب وږی یم. ویل وږی یم ټوکرۍ کې وظیفې پرتې خو چې ویل وږی یم خو چې تیتې کا او کوتک ته لاس کړې ما مخکې او چڼی ورپسې او هغه ملنګ مخکې منډې و. خیال م راغی ویل تیت تیت څه کوې خوار شي وږی یم یو دوه ټوکرې راکړه. نو مونږ ځان له وږي یو، دا غریبان چای مایو پسې تلي نور ډې انشاءالله مونږ سره. تاسو خیال راغی؟ نو ما ته دا یقین دی چې زه او تاسو خدای سره دا وعده کوو چې یا الله زمونږ ټول دوړ دوپ به دې د پاره چې د ملک قانون بدل شي، ټولې منډې تړې به هم دې د پاره چې د انګریز د لعنتي قانون نه دا ملک خلاص کړي. څومره چې وسې هغه به کوو، نوره نتیجه به خدای ته سپارو. راشي ما زنتلا کو زما تحقیق وکړئ که نه؟ راشي انټرنیشنل ملا لک سر داسې ټیټۍ سبا به زه کروڑپتی ما وکړمه. زم کولی شم ځان به لږ چومبې چومبې کړم او صاحب په لاره به روان یم. ګورنر صاحب غوښتی یم، ګورنر صاحب لکه روزه کور دې وران شو نه غورځېږي خدای دې هلاک کړه، روزه بیړه دې غر کړه. جرنیل صاحب غوښتی یم، جرنیل صاحب به زه راغواړم که زه به ورځم. زه هغه نظام په ملک کې غواړم چې بادشاهان به د علماو په در کې ولاړ. نن خو علما سپک او ذلیل او رسوا د زمانې د بادشاهانو په در کې ولاړ. زه وایم چې بادشاه به د عالم په در کې ولاړ. سرمایدار څه خري؟ سرمایدار به ما پسې جواب وکړي چې بجلیګر مولا ته لږ راشه کېنه د سوټای زوی ته ما پسې څنګه جواب کوي چې ته به راځي. زما بیا درته وایم د رحمان بابا عقیده ده. اورنګزیب بادشاه ورته ویل کله کله زما دربار ته راځه یو څو شعر راته وایه. ویل زه ویل نل پترخ کې مې جانان پلاس کې مې جام دی، نل پترخ کې مې جانان پلاس کې مې جام دی، زکا اورنګ د زمانه زما غلام دی. زه د یار تصویر پترخ کې او د مایو جام په لاس کې ګرځوم. اورنګزیب زه تا خپل غلام ګڼما، زه به څنګه ستا دربار ته راځم او تا ته به شعرونه آزمایلی شوي بیا آزمای. د دې وجې نه عزیزانو که د چار چا خیالي او څه خیالي، زما ایمان دا دی او دغه ایمانو د مفتی محمود رحمه الله تعالی و تبارک چې مونږ به یو نیت کوو. هغه نیت دا دی چې د دې ملک قانون چې دی دا دی بدل شي. بس سرک دی جوړ شي او ویڼۍ دی جوړی شي او په سرک دی زیړې پټې واچولې شي او دغه کیسو کې زه نه یم، نه زیړې پټې شته او نه شنې شته. د دې ملک قانون دی بدل شي. 40 کاله د پاکستان اوشو تر اوسه پورې د لاډ می کاله انګریز جوړ کړي قانون پکې ولې پروت دی. په تاڼه کې د انګریز قانون دی، په کچرو کې د انګریز قانون دی، په عدالتونو کې د انګریز قانون دی. د ملک پالیسی دا ټوله د انګریز د قانون مطابق چلی. دا ولی ګوره
که تاسو دا ووایئ چې دا ملک اول د تاج و تخت برطانیه لاندې و، اوس د تاج و تخت امریکا لاندې دی، چې د تاج و تخت برطانیه خوښه نه وه نو دې ملک څه نشو کولی، او چې د تاج و تخت امریکې خوښه نه وي نو دا ملک څه نشي کولی. نو بېایمان او بې حیا او بې غیرتو دروغ ولې وایي؟ دروغ ولې وایي؟ بیا هغه ملیان ولې دروغ وایي چې کوم د ضیاءالحق په غیږ کې پراته دي او د MNA او هاسټل تالی سټي لګیا دي؟ دروغ ولې وایي؟ ضیاءالحق ولې اول نمبر دروغجن دی په پاکستان کې چې امریکا نه غواړي په ملک اسلامي نظام نشي راتلی، چې نشي راتلی ته دروغ ولې وایي؟ بیا ستا هغه بړي سي دروغ ولې وایي؟ تاسو به خدای له څه جواب ورکوئ؟ دا قوم به زولنی وي او د قیامت په ورځ به زمونږ په غاړه کې پرتی، دا قوم به زنځیرونه. مولانا روم وی البسا مشکین زلف یار ما، البسا مشکین زلف یار ما، چونکہ ما دزد مو زنجیر ما. وی زما د یار زلف خود مشک او د عنبر پشان دی، لیکن زخو غلم ما د پاره بتی زنجیر نہ جوړ. د یار زلفو کې فرق نشتا، مشک و عنبر یقینا دی، لیکن ز غلم ما د پاره بتی زنجیر نہ. زما عزیزانو نن په پاکستان کې اسلام توبه نعوذ بالله مونږه د مداریانو ډبډبې جوړ کړی دی. اوس د الیکشن را روان دی کنه، خدای خبر کیږي نه، زما یقین نه راځي دا سړی ډېر خطرناک د ده سترګې کږې دي، یو شی ورته دوه ښکاري. دوی اوس دا زمونږ ملګري په خوشفهمۍ کې مبتلا دي چې هله جوړ دغه دی. اوس به تاسو وګورئ چې دا دې ته کومه علاقه وایي؟ فقیر آباد. ما ته خلک وایي ته د علاقې نه پېژنې، ما څه کوم علاقې، کار مې څه دی؟ نه مې د قومي اسمبلۍ د ممبرۍ شوق شته او نه د صوبایي شته، که نه جي شوق مې نشته. دا قوم به زه هم دوکه کوم چې راشي رونو زما د دوڼۍ شملې خوږي، راشي رونو. تاسو غریبان ساده خلک یې، تاسو وایي چې جوړ دی ګوره که څه وکړي کیږي به اعلی چې ټول ملک په یو سړي متفق شي، لکه د ایران ټول ملک په یو خمینی متفق شو او داسې انقلاب راوسته چې په لکونو خلک په توپو کې والوزول. ته ورشه نن هغه شیعه حکومت ایران کې وګوره، یو ښځه به بربنډه ونه ګوري، یو ښځه. دلته صدر راغلی و د ایران، آرڈر کو کہ میرے کوئی فنکشن میں عورت نہیں ہو، زما پا فنکشن کے بخزہ نہیں، ذکر من خواول خزی پیش کرو کر دے بے حیا ملک تا دیو کہتے چھے دلیپ کمار راوستے پا فرنٹیر ہاؤس کے ورطاول خزی پیش کری. خزو مطالبہ اکڑم مڑونے بار ناس ویلی دا تاسو لراغلے دے لکھوئی دننم راواستا ہوئی کنا او کنه زمون خزی به ولی دا مطالبه نه کوي چې مونږ ورته په کور کې ډمتوب او کنجرتوب جوړ کړی. واوره که جمعیت ګټي او قبیلی سیکرټری ته زه خپل عادت نه مجبور یم، که ګټي او قبیلی. واوره والله العظیم چې زما په لاس کې زور راشي چې زمانه خزه د دارو د پاره بار په سره کړو. جمعیت الاسلام، جمعیت الاسلام، مانا خزه درو د پاره بار رونیز او کبار روتا او بورکای په سر نو او د دینه غوګونو پوزه ما پرې نکړه نو دا ګیره به د سپی په کونه ولاړ. زه هغه ذلیل او هغه رذیل نه چې زه قوم دوکه کم ځان په منبر کم او بیا رستو هیڅ نه که منبر شم
پړم بني ادوی مجلاس کې بتا سو ګورئ زما د لاس فوټو چې د دې حرامیانو مړی ته به مې ورچولې او په دویم سیشن کې به مې استعفا ورکړي چې زه ستاسو خدای کور ران کا زه نه پوه غریبي بوریا نشینی په خدای قسم که په تخت سلیمان ورک زه هغه درد لړم لکه کم درد چې د رحمان بابا هغه وې د یار درب په هزار درمان ورنکما آشنائی بدی په این و آن ورنکما کيو ظلم دي زلف پلاس کیوزی یو وخت بدی پدرس جهان ورنکما کيو ظلم لاستا په بو صبر شي دا نعمت بد جنت په خوان ورنکما پر رحمان دا استاد شوندو جام حرام دی سو د خپل وینو جام تاوان ورنکما زاغه درد ز قومي سیملیو صوبایي سیملیو ډېر خلک مجبورای می چې تو درېګا مجبورای سو کما سو کی ځان کوی ته ورځه خلک را پسې سو کما کوی ته ټوپ کا چخلاصې دی وشي تاسو خیال راغی عرض دا عزیزان چې جمعیت العلماء اسلام پالیسی دادا چې قوت پلاس کې دې د پارا راشي چې د ملک قانون بدل شي او د ملک په قانون بدلې دو باندې ټول خپل اسونه اوسغلو د ضیاءالحق ته مفتی محمود درې خبرې کړې چې زستا حکومت تر عمره چې تر سو تجوندې نو زمانم و درې کارا وکا د یو غل نه لاس غوس کا وای په ایمان تاسو ټول پوي خلق یې چې غل نه لاس غوس کی په پاکستان کې پی جلوس وزي نه ټول وای हड़ताल पी कीगी मल्क पे उड़ानेगी पाकिस्तान सैलाब उड़ी चिगल नलास घुस कयौ जिनाकारे दे चौक तरौस तो संसारे को मल्क पे उड़ानेगी कयौ शराबी दे कनिंगम पार्क तरौस तो पधरो वालो मल्क पे उड़ानेगी कम द्रे ऑर्डिनेंस दा दचा बला औरजे जड़ल هم لکه د ما سره خو ټي وي نشته په دغه ورځ د چا ځای ته تللی هم ورپسې مال چې لږ یې وګورم ما سره نشته تاسو د ښار خلک ما هم نه معاف کوئ د کره ټلویزیون دی د کره دچې دی د کره دچې دی ما کره څه چل دی کره څه چل دی د باګړو دله ما کره ټلویزیون کله وایي د ښځې سر غوس کړی دی زما بوډای خزه دا خبرې د خپل غلانځورو کوي ما خزه سره سر غوسه یا بوډای خزه دا سپین سر کا غوس کې سپي لونه کالج کې سبق وای مرا شی وګورئ ک پهلی جمعه تم زما لور چرته په سکول کې ویلې پهلی جمعه ګیره به کلوم په خرب سورېګ نعرہ تکبیر دل کے لیے درد دیتا کم شے کم شے چیز عقیدتن ناجائز گنم اگا شے با پا غلطائم زما کورتا کم شے چیز عقیدتن ناجائز نو ارداو چی دا دری آرڈیننسا پکار داو چی تاک ما تا اخبار والاو ٹیلیفونو کو ایجی دا شریعت آرڈیننس دغای اکڑو دا اعلان ما رورا په خدای قسم که زه خو په یو ټکی پوه شوم اخبارونو ولر تاسو په پوه شوئ ویلسی بھی نہیں سمجھے میں بھی نہیں سمجھا څه وویل شریعت بالادستی به په قانون باندې مال د شریعت بالادستی په قانون داسې شی دی ستا لکه ټانګېوال چې اس په جوت کی نو کوچوان ورشي او په دینو کو ورتا ګوتی کی دیو لکه دا څه کوي وې دا دل دل دی
داس په دلدل دی او چې ټانګې ته وخیږي او د سلوړو په ځای په کې اته سورلی کېنی بیا دلدل دی او چابک ورته پټو نیسي بیا دلدل دی نو مالدا د کوچوان کار یې وکړو او پاسو خطو ټانګې ته او په اسلام یې راکېښوي داغه چلو اډیننس سورزو کې ملیان په مخه کړي اوس دې قوم ته به هغه ملیان هم راځي الیکشن ته به ولاړي دا قوم به ورسره مرګري ووټ به ورکوي اوس تاسو وجل پکار دي که نه د خدای بنده څه عقل در کې شته پرون اعلی شریعت بلم پیش کړی دی ملیانو چغې جوړې تاسو ته براله شریعت بلم پیش کړی شریعت بل اعلی ضیاءالحق ته ټیلیګرامونه ورکړي تا یو مې داسې ونیو مال چاله دې پیش کړی دی ول پیش کړی دی که نه ما چاته دې پیش کړی په اخبار ګوړون شي چاته دې شریعت بل پیش کړی ته د سینټ ممبر واوره دا سینیټران اوس هم باقی پاتې شو سینټ ورشي په سینټ کې پرویزیان ناست دي د سینټ ممبران پرویزیان دي پرویز هغه سړی دی په پاکستان کې چې د ټولې دنیا د مسلمانانو په اتفاق سره کافر دی پرویز د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته ډکوسلی وای دی یهودو دا پیغمبر حدیث دا دی یهودو ډکوسلی دی هغه پرویز هم په سینټ کې ناشته او شریعت بل کې هغه هم کار کوي نو مونږ چې وی چې شریعت بل سوچا سمجھا سکیم دی د ضیاءالحق قوم مشغولی چاله پسې وغولوي ماما پرې د ناره غټ تکبیر سوچا سمجھا سکیم دی د ضیاءالحق نو د ضیاءالحق په تقریر کې مواورید چې د اسمبلی ما زکه ما تکړه چې شریعت بل پکې دفن پروتو واورید خدای خبر کپی پوي معلومیږي دا چې شریعت بل د سکیمو مولا له ورکړو مولا ولا هغه کردار ادا کولو په 50 लाख روپے او په 1 करोड़ روپے مونږه هو وروړه خبره بل ده مال په دې ملک کې دوه نهرو فوجیان او مليان فوجیان هم تر سپیګمو شو په مليان هم شورو شوی ده تاسو یې په ایمان چې مړه مې خچی شوند دې مات کړی ته خو قضاوا اب ناری مونږ نو مړې مې خې جوړې شوې تاسو خیال را ما وی چې شریعت بل تا چاته پیش کړي که سینټ کې دې پیش کړي نو سینټ ولې نه منظوري که قومي اسمبلی ته دې پیش کړي او قومي اسمبلی شریعت بل نه منظوري نو تاسو په غیږ کې ناست ولې یې تروزي کنه چې ټول ورته یو شو او چې کومه اسمبلی شری بل نه پاس کوي چې د کفر فتوا په ولګو ټیک ده کنه راځي کنه دا ورته ما اعلان وکړو چې راځي مونږ هم در سره مرګري نه وي خدای به خیر کی الله ټیلیګرامونه ورکي خدای به نو مال تاسو په خورې ډول کې غاړه کې چولې او ضیاءالحق پنجابي ډول کې چاخې ټډې رالوي هغه ډول غاړه کې چولې تاسو نه خواغه د اسلام تیزی چغي وي بیا واوره درې فتوی قران لګولې دي درې فتوی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون فاولئك هم الكافرون درې فتوی قران لګولې د چا چې پلاس کې وي د مل قانون بدلول او نه بدلای دا ظالمان دي دا فاسقان دي دا کافران دي والکا مولا ته د بل فتوی ضرورت شته ها جی کومه فتوا چې قران لګولې ده چې د چا پلاس کې وي د مل قانون بدلول او نه بدلای دا ظالمان دي دا فاسقان دي دا کافر نو زما عزیزانو زما دا عقیده ده چې د ملک قانون بدل کړي دې د پاره نیت دا وساتئ چې الله زب ترغه پارام نه کینم چې تر سو پورې مې د ملک قانون قران کړي نه
کدمل قانون قرآن نم شو الله به په قیامت کې تا په هغه ډله کې پاس وروره د ثوابونو خبرې درته مونږ ډېرې کوو وروره که ملا لم چرګه یوړه که ملوا پخه کړه ایو ملا جماعت سره جوخ کورو ویل که چرګه ملاله که خو بس جنت الفردوس ته ما ته وایه که دا دله ملک نه وی په بایسکوپ به فردوس نامه ایښې وی زمانه ایښې بیا وی که دا دله ملک نه وی نن ستا ټول ملک میوزک سنټر دی ټول ملک قدم بیرته میوزک سنټر دی قدم بیرته میوزک سنټر دی تاسو خدای تبا کا بل روزگار نه درځي بل کار نشي کولی قدم بیرته وګوره ویډیو گیمونه دي د قوم بچی تبا کیږي لګیا دی د مور خختک خرڅي او ویډیو گیم د پاره پیسې ورو د مور خختک خرڅ وی سی آر کور ته یو سي 300 روپے شپه باندې نو لوانډان ورته راټول کړي 10 روپے ټیکټ په ولګ یو الک بمانه ژوندې پاتې نشته ته د ډم زوی ته ډمي ولی نن داغه پښتنو په کورونو کې وی سی آر چلیږي چې د کوم پښتنو د خزو زړې ټوټې بم په ډیران چا نشوي اوس راپاسي رونو مونږه پښتانه مونږه کین دا د الکو سانه زمونږ له پښتوني پکې پښتو مالی دلې تاسو پښتو غیرت ورشي کوچی بازار کې وګورئ پښتو غیرت ورشي صدر کې د ارباب روډ باندې وګورئ جنا سټریټ کې وګورئ ورشي د میا اقبال په مارکیټ کې وګورئ نه وګوره د ملک غم وزیر کړو عام زمونږ وزیر ما ته چاوي دام وزیر شمالي او خزوا چې واده شو د میړې پوزه نه و خزو ورتل د میړه پوزه دي نشته ول چې اوس په قسمت میو دا به پوزه دي خدای راخ کینو اوس بسو به ملک غم وزیر کړ تاسو بکته په انټرکان کې د وزیرانو فنکشنونه بکېده چې وزارت نه لري شوی دی یو فنکشن مو کته په انټرکان کې چې دا سرکاري پیسې ونه په انټرکان کې فنکشن نه کول او ستوره غږی په کورونو کې شنی چای چاله نه ورکړي شرمې دل او بے حیا قومي اسم له منبران او بامبران صوبایي اسم له بامبران تاسو پریدم والله کم پریدم او دا اوس چې کوم مدريږي بس سړی ته وګورم چې سړی زوی نه والله کې پریدم نور څه هم یواس کې نشته د خلې ډزې خو په کوټ نو عزیزانو زمون ملک عجیب و غریب قومنا ز مطمئن نه دا قوم پرون تاسو کتو د کارپوریشن ممبرانو د پارا د قوم سال جوړ کړي اوس په ایمان وایي چې د ملک ته د کارپوریشن ضرورت شته ها نه یعنی کده د علاقې کونسلر نه نو د علاقې په تباشي تبابش یا په خوا کونسلریزم نه دا خو صدر ایوب ټول ملک را مختصر کړو په 80,000 ممبرانو کې د ځان د بقا د پاره هغه سنت دوی ادا کوي لګیا عربونه کربونه روپے راشي بجلیګر مولا وګورئ ما ته ساري او سړی ته انټرنیشنل مولا مال انټرنیشنل مولا وګورئ پلس مرلې کور کې یو چتی کې اوسېږي او دواب دا او د کارپوریشن غلو وګورئ په ډیفنس او یونیورسيټي کې د 75 لاک روپو په بنگلو کې اوسېږي